د مارچ 8 د ښځې نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یوه ستره ننګونه ده چې ښځې ورسره مخ دي. له 2021 زیږدیز کال راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه په جدي توګه محدود شوي دي. طالبانو د ښځو ډیری اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې یې سخت قوانین عملي کړي دي چې پکې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو بندیز، په عامه ځایونو کې د ښځو حضور محدودول او په ټولنیزو ازادیو کې ګڼ بندیزونه شامل دي. په داسې شرایطو کې د مارچ 8 د ښځې نړیواله ورځ په افغانستان کې د مقاومت او مبارزې یوه ورځ ګرځېدلې ده. افغان ښځې سره له دې چې له بې شمېره ګواښونو او سرکوبونو سره مخ دي، لا هم هڅه کوي چې خپل غږ نړۍ ته ورسوي او له خپلو اساسي حقونو څخه دفاع وکړي. دوی پر دې ورځ د خپلو بایللو حقونو د بیا راستنېدو غوښتنه کوي، د زده کړې حق، د کار کولو حق او په ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ګډون حق. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د ښځې نړیواله ورځ د جشن او دستاوردونو د منلو پر ځای د ښځو د حقونو د غوښتنې او د ازادۍ او برابرۍ لپاره د مبارزې یوه نښه شوې ده. افغان ښځې سره له ټولو محدودیتونو او سرکوبونو خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او په هر حالت کې ښیي چې د خپلو بشري حقونو ترلاسولو لپاره هیڅ کله نه تسلیمیږي. دا ورځ یوه یادونه ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه باید لومړیتوب ولري او نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي.